صحافت بیسیک مونږ یادو چې یاره صحافت یا صحافي رول څه دی. زیاتره مونږ وایو چې یاره صحافي د معلوماتو سره دغه ژوند او معلومات نورو خلکو ته منتقل کول د یو میډیم په ذریعہ باندې. میډیم وسه کې دی شي اخبار کې دی شي ټي وي کې دی شي ریډیو کې دی شي نن سبا نوی میډیا د سوشل میډیا چې ورته وي دغه هم کې دی شي. خو د دې سره سره د معاشري د خوالي په اړه باندې کومه فکر وکړو نو د صحافي زیات رول د معاشري د خوالي د لپاره ممکن ده کې دی شي. او که صحافیان یا صحافي په غیبه باندې غور وکړي فکر به وکړي ځکه یوازې د معلوماتو رسایي یا د معلوماتو رسول نه دي. خلک ایجوکیټ کول هم دي خلک انټرټین هم ساتل دي. هغه خلکو ته دغه دغه مطابق هغه د ایجوکیشن په حواله باندې هغه انټرټین ساتل پکار ده چې هغه ورسره هم وکړي. ایجوکیشن یا ایجوکیټ کول سدي د معاشري پکار ده چې وړي وړي ستونزې د صحافیانو په غیبه باندې نظری په غیبه باندې خپل ریپورتونه جوړ کړي هغه وړي وړي ستونزې چې دي هغه هایلایټ کړي هغه خلکو ته وخی مشرانو ته چارواکو ته انتظامیه ته دغه سره پلس هغه ولس چې دی په کمزې کې چې هغه ژوند کوي بعضی مسلې چې دی هغه د ولس سره تعلق ساتي نو پکار د چې هغه هم په غیبه باندې ایجوکیټ کې چیرې بعضی زمونږ خپل هم ذمہواری نه جوړیږي نو په دې باندې زمونږ معاشره چې دا هغه د پرمختګ لار وي او مخ په وړاندې باندې موږ زو. سوشل میډیا په اړه باندې که زه درته وایم چې نوی میډیا ما وې نو سوشل میډیا نوی میډیا دا موږ لپاره نوی میډیا دا د سوشل میډیا ویل شي. سوشل به تاسو ته پته چیرې او زمونږ ولس هم نه خبرې چې سوشل ستوي خو په دې باندې زیاتره خلک هم خبر دی او ویني هم او خلک کوي هم داسې کارونه چې ان سوشل سيزونه په زیاتی نو په کار ته چې باغ اړه باندې موږ فکر وکړو بیا خاص کر صحافیان چې دي د معلوماتو تر سره چې هغه خلکو له معلومات ورکړي په دې باندې چې هغه معلومات صحیح معلومات ورکړي او دغه په خپل باندې تحقیق وکړي چې او دا صحیح دي یا صحیح نه دي د چا د اوریدو خبره یا د بل د وګ نه اوریدلې خبره یا د چا په سوشل میډیا باندې عزت تار کول یا د چا ذات ټارګټ کول نو دا د کم از کم لکه په ریاست کې چې سړی ژوند کوي نو د هر سړي ځان خپل بنیادی حقوق او دغه حقوقونه به هر وتل نه پکار نو دا سيزونه چې هغه زموږ معاشري ته نقصان رسي پکار د دغه نمونګه ډډ وکړو. بل د ریپورټینګ یا د ریپورت جوړولو یا د ویډیو جوړولو کومګه د ریاستي قوانینو د توګورو دغه د سوري د لاندې کومګه کار کوي یا څوک د ریاستي قوانینو نه خبر او هغه غلي صحافت کوي او صحافت باندې هغه کار کوي نو پکار د چې هغه خپل معاشري ته وګوري د معاشري هغه اقدار ته وګوري خپل روایت ته وګوري چې موږ سوق یو یا موږ دا چل کو یا د چا په حواله باندې ریپورت یا په بازار کې سیمپل غوندي یو ویډیو سړی جوړي بازار ته 4 سپیر وګورنه په بازار کې تاسو به نه موږ د پښتنو معاشره لرو او بیا مسلمانان یو نو دا سيزونه چې هغه ریپورت کول نه غواړي او هغه پکې نه به زموږ د معاشره لپاره نقصاني او بل چې یو ځګی ته زید په حواله باندې ته ریپورټینګ کوي نو دغه پوره تحقیق پکار دی یو ځګی ته تر سيزان ورته رسید هغه ځګی 4 سپیر هغه کم دغه شي هغه قتل پکار دی چې هغه ځګی ته اوسه دوه کسان دي یا فایرینګ شوی دی یا مزید نور فایرینګ کیږي او تاغه ځکه ته چې نه او زه خو زمال د خپل معلومات خامخا کوم نال د کتل به د خطرې نه بهر نه پکار دا چې ته د داسې فریقانو خپل ځای نو بیا دغه پوره تحقیق وکړي دغه چې څه لوازمات یغه د ځان سره کې د ځان سره شی په خپل ریپورت کې شامل نه کې د تجزیه یا داسې بل څه شی چې راکدا داسې وشي نو په دې باندې به داسې ټیک شي دغه خبرې چې دي د دینه به مستثنا ده دا خبرې د صحافي سره چې دي نه البته که خپل یو آرټیکل لیکي یا نور داسې زونه لیکینو په کې ته کولای شي هغه خپل قلم دی او خپل لیکل دي خو ریپورټینګ چې په کې څومره خلک تر ځان سره رالي نو د ته چې سوې یا د په حواله باندې سوې چې داسې یوشي نو دا به داسې ټیک شي یا یو فریق تغورکه او بل فریق په کې تر ځان سره خرابې نه هغه بستا په خپل باندې زیانی د صحافتي اصول نه دي ځکه صحافت چې د یو لوی شوبه ده او د ریاست سلورم استن غنل کېږي لوی رول دی په ریاست کې هم او په معاشره کې هم نو که یو صحافي یو کس فیورټ کی او بل ته زور وباسي نو دا به کم از کم دغه د صحافت د اصولو خلافي او کم معاشره کې چې مونږ ژوند کوو یا زموږ چې کم اقدار دي دا غیبم خلافي